بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن تاسو ته ستاسو په موبایل کې یو سیټینګ ښیم. کیدای شي ډیرو کسانو ته به یاد نه وي. هغې ته وایي ډیجیټل ویلبینګ. ډیجیټل ویلبینګ څه کار کوي؟ دا ستاسې د موبایل استعمال چې دی تاسو کولی شئ د دې په واسطه یې کنټرول کړئ. یعنې تاسو کولی شئ خپل موبایل چې دی په متوازن ډول استعمال کړئ او دلته خپل ځان ته سیستم پکې برابر کړئ. د دې راړولو طریقه څنګه ده؟ تاسې به چې دی لاړ شئ سیټینګ ته. خپل موبایل سیټینګ چې دی سیټینګ به خلاص کړئ. زه راځم د موبایل سیټینګ اوپن کوم. دا زما د موبایل سیټینګ دی، دا مې اوپن کړ. اوپن نه وروسته چې دی دې کې به تاسې لاندې راشئ او پیدا به کړئ ډیجیټل ویلبینګ. دې کې چې دی ډیجیټل ویلبینګ راواوښته، دغه دی. تاسې به په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړ، دلته به راشي تاسو ته ډیجیټل ویلبینګ اینډ پیرنټال کنټرول. دا ستاسې د ټولې ورځې موبایل استعمال درته ښیي چې تاسې څومره استعمال کړی. تاسې وګورئ دلته چې دی ما په نن ورځ کې ټوټل 20 منټه موبایل استعمال کړی دی. په دې کې فیسبوک شامل دی، پکزل لیب دی، امیج سرچ مین دی، ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، واتساپ دی او همداسې نور. دا ما نن استعمال کړی دی. راځو د دې استعمال طریقې ته. په دې کې څو آپشنه دي، تاسې لاندې راشئ وګورئ. په دې څو آپشنو به موږ خبره کوو چې دا څه لپاره استعمالیږي او څنګه کار کوي. ګورئ لومړی چې دی اپ ټایمرز دی، همدارنګه بیټ ټایم موډ دی، فوکس دی او همدارنګه اخرنی چې دی سکرین ټایم ریمایندر دی. په دې باندې به موږ خبرې کوو. خو یو شیبه دغه ویډیو چې دا سټاپ کا او دغه ویډیو د ملګرو سره شیر کا تر څو هغوی هم ورباندې پوه شي. ښه، راځو. کله چې تاسې په دې فیسبوک آیکن باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به د فیسبوک په اړه معلومات درکړي چې تاسې فیسبوک څومره استعمال کړی. ګورئ نن ورځ چې دی مونږ فیسبوک چې استعمال کړی هغه 4 منټه دی. ټوډے ګوره 4 منټه. همدارنګه که چېرته راشو په پکزل لیب باندې کلیک وکړو، مونږ ته پکزل لیب ښیي چې دی دومره استعمال کړی دی. خو که چېرته راشو لاندې ویو اپ اکټیویټي ډیټیلز ته راشو، نو دې کې چې کلیک وکړو، دې کې مونږ ته مکمل معلومات ښیي. چې تاسې وګورئ دلته چې دی مونږ ته ټوټل 20 منټه ښیي ټوډے. دا 20 منټه چې دی دا مونږ ټوټل اکټیویټي دي د موبایل. پکزل لیب وګورئ 4 منټه، فیسبوک 4 منټه، امیج سرچ مین چې دی 3 منټه. خو که دلته راشو بره یو آپشن دی دغه سکرین ټایم. ګوره که دې باندې کلیک وکړو، دا سکرین ټایم مونږ ته 20 منټه ښیي. که چېرته راشو ورته یو نوټیفیکیشن ریسیوډ، څو نوټیفیکیشنه مونږ ته راغلي؟ نن 9 نوټیفیکیشنه راغلي. همدارنګه ټایمز اوپن، دا موبایل څو وارې انالاک شوی؟ دا چې دی انالاک شوی دی 8 وارې. یعنې 8 وارې چې دا خپل موبایل مونږ انالاک کړی دی. اوس راځو بیرته بیک او ورپسې آپشن چې اپ ټایمرز ته راځو. اپ ټایمرز څه کار کوي؟ تاسې د خپل اپلیکیشن ته وخت ټاکئ. دې ته وخت ټاکئ چې مطلب زمونږ اپلیکیشن دی دغومره وخت دپاره استعمالیږي. مثال 15 منټه، 10 منټه د ورځ کې کار کوي، هغې نه وروسته د خپل اتومات بندیږي. تاسو ته زه مثال وایم. راځو اپ ټایمرز ته. اوس تاسې کوم یو اپلیکیشن ته وخت ورکوئ؟ فرض مثال زه غواړم چې فیسبوک ته زه وخت ورکوم او دې ته زه وخت ټاکم تر څو دا زما ټایم ضایع نه کړي. نو تاسو به راشئ دلته او فیسبوک کې چې دی دغه کم آیکن چې دی دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. ګورئ دس اپ ټایمر فار فیسبوک ویل سیټ اټ میډ نایټ. مطلب دا چې دی یو ځل تاسې سیټ کړئ، بیا روزانه هغه چې دی هماغومره وخت کار کوي. مثال 15 منټه دی سیټ کړه، که نن دې 15 منټه پوره کړه او که پوره دې نه کړه، بس 12 بجې نه وروسته د شپې بیا 15 منټه تا ته ټایم درکوي. او که چېرته زه دا 15 منټه مې ورته وټاکم، بس 15 منټه ته فیسبوک استعمالولی شي. 15 منټه چې پوره شي اتومات به فیسبوک چې دی ډیسیبل شي، بیا به کار نه کوي. لکه څنګه تاسې ته همدغه ټایم زه بیا ښیم. په دې باندې کلیک کوم، دا زه 0 کوم، 0 دا مې 0 کو، اوکې مې کړ. ګوره د فیسبوک تاسې دا کلر وګورئ، د فیسبوک دا رنګ چې دی دا داسې ګری شو.
اوس دا ډیسیبل دی. که زه راشم فیسبوک آیکن تاسې دلته زما سره په سکرین باندې وګورئ، دغه د فیسبوک آیکن دی. زه چې په دې کلک کوم دلته ماته یو میسج راکوي your Facebook timer run out. It will start again tomorrow or you can update the app timer in the digital wellbeing app. دا به همداسې کار نه کوي تر څو چې تاسو بیرته د ډیجیټل ویلبینګ نه خپل هغه ټایم ورته زیات نه کوي یا تنې ډیلیټ نه کوي، نو هغې پورې به کار نه کوي. نو دا یو طریقه شوه. دې سره تاسې کولی شئ چې خپل د مثال ماشومانو ته موبایل ورکوئ تر څو هغه زیات استعمال نه کړي. تاسې ورته وخت ټاکلی شئ یا همدارنګه خپل ځان دپاره هم چې دی وخت ټاکلی شئ. نو زه به دا ډیلیټ کومه، ډیلیټ ټایمر باندې به کلیک وکړئ، بس ټایمر ډیلیټ شو. دویم اپشن چې دی هغه مونږ سره بیټ ټایم موډ دی، دا اوس آف دی. راځو دې ته ګوره بیټ ټایم موډ از آف. که چېرته زه ډایرکټ په دې آن باندې کلیک وکړم، تاسې وګورئ ټرن آن ناو باندې که زه کلیک وکړم دا به اتومات ما سره اوس دا سمدستي فعال شي. ګوره دغه سملاسته او بس یو څادر یې په ځان کش کړه او دا چې دی اوس بیټ ټایم شو. دې کې څه کېږي ګورئ دلته تاسې دغه خپل هغې ته وګورئ. دلته ګوره silence your device, dim the wallpaper and change the screen to black and white at bedtime only alarm and important calls can reach you. نو تاسې صرف څنګه کولی شئ، صرف هغه خپل موبایل به ستاسې چې دی سایلنټ وي، والپیپر به چې دی ډیم شي، همدارنګه سکرین به چې دی بلیک اینډ وایټ شي او کوم مهم زنګونه چې دی هغه به درته راځي هغه هم سایلنټ وي. په دې طریقې سره که زه چېرته دا راشم دې ځای نه بیرته ټرن آف ناو کلیک کړم، نو دا به چې دی موږ سره څنګه شي، دا به آف شي. خو دا ډارک موډ ته غوښتی، دا به زه بیرته راشم نوټیفیکیشن کې، دلته به زه دا ډارک موډ نه وباسم. بیرته راځو دلته اوس دې دپاره زه سکیجول ټاکم. نو تاسې به څه وکړئ، دلته به راشئ بیټ ټایم روټین ته، په دې باندې به کلیک وکړئ. دې ځای نه چې دی یو سکیجول باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته راځئ یو سکیجول. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ ګورئ زه ورته ټایم ټاکم دې ځای نه سټارټ. دلته سټارټ ټایم دی، دې ځای کې چې دی اینډ ټایم دی او دلته ورځې دي چې کومه ورځ نه غواړي. فرض مثال دلته راځو دا سنډې، دې نه مې چې دغه کلر ختم کړه نو بس دې کې سنډې ته بیا دا نه اپلای کېږي. مثال ته غواړي ټیوزډے نه اپلای کړي او که ټول اپلای کړي ټول به ورته سلیکټ کړي. سټارټ ټایم باندې کلیک کړه، دې ځای نه ورته ټایم وټاکه. فرض مثال زه غواړم چې دې ځای نه 800 بجې چې ته غواړې دلته کلیک کړې. مثال فرضاً ته وایې چې زه 9 بجې شروع کوم یا 8 بجې تر 8:30 پورې پی ایم د شپې 8:30 بجو نه واخله تر سهار 2 پورې دی. ما سره چې څه وي زه خوب کې یم نو دا د بیټ ټایم موډ دی راځي ور باندې. نو دا چې کله مونږ راوړو ګورئ اتومات فرام 8:30 پی ایم تر 9 بجې اے ایم پورې چې دا بس مونږ سره دلته سیټ شو. تاسو یې دلته هم لیدلی شئ، تاسې دا وګورئ دلته دې ځای کې مونږ سره دا سیټ شو. بس دغه عمره ټایم چې دا به بس څه کوي، دغه بیټ ټایم موډ چې دی آن شو په دومره وخت کې. او اخرنی بل چې دی هغه فوکس دی، مهم اپشن دی. دا فوکس څه کار کوي؟ فوکس چې دی که چېرته ته یو کار کې مطالعه کې مصروف یې نو ته نه غواړې چې ستا ځینې اپلیکیشن یې تا ته چې دی ډسټرب شي یا تا ته چې دی کم مزاحمت وکړي، نو ته هغه چې دی فوکس موډ ته چې تر څو چې دی تاسو ته مزاحمت ونه شي. فرض مثال دا د هغه کسانو مثال محصلین دي، استادان دي، سهار 8 نه واخله 12:30 خواوشا پورې چې دی درس وایي کار کوي، نو ته غواړې چې هغې ته همدغه وخت ټایم سیټ کړې. نو فرض مثال زه فیسبوک ته دا ټایم سیټ کوم، دا فیسبوک باندې مې کلیک وکړه او دلته راځو بره اپشن دی، تاسې دا وګورئ سکیجول، سیټ ا سکیجول، دې باندې کلیک کوو. دلته راځو فرضاً زه ورته وایم چې د فرایډے نه خو سنډے سټرډے سنډے منډے د ټولو ورځو صرف جمعې ورځ نه غواړم. سټارټ ټایم چې دی فکس 7 بجې شروع او تر 12 یا 12:30 پورې چې زه غواړم چې ما ته دا سیټ شي، دا بس سیټ مې کلیک. بس دا ورلته بری څه ولیکل فوکس ان آن ټرن آف 8:12 PM. بس دا چې دی موږ سره دا څنګه شو سټارټ شو. که فیسبوک ایکن تاسې وګورئ کلیک ور باندې وکړئ، دلته چې دی هم موږ سره فوکس موډ چې دی آن دی، نو فیسبوک چې دی اوس کار نه کوي. نو که چېرته ته غواړې چې کار وکړي دلته بیا ته کولی شي چې دې دپاره یو ټایم ورکړې. ګورې که چېرته راشو دلته لاندې دا خو سیټ شو، په دې کې مونږ کولی شو چې یو ټایم ورته ورکړو. ټیک ا بریک باندې کلیک کړئ، دې ځای نه
کله چې ټیک بریک باندې کلیک کې ګوره 15 منټه وخت ورکې 15 منټه ورکې 10 منټه فرضاً زه 15 منټه وخت دې ته ورکوم بس 15 منټه چې دی دا 15 منټه ستا دپاره چې دی آن شو ګوره 9:04 AM دی اوس چې دی 28 دي تاسې ساعت وګورئ نو ما سره چې دی 9:28 دي هلته څه وي فوکس ویل ریزوم 8:09:04 AM یعنی 40 منټه چې شوله بس دا به اتومات بیرته فوکس موډ د دې آن شي نو بیا به چې دی مطلب کار نه کوي او که چېرته زه راشم غواړم چې بیرته دا ریزوم کم نو دا به بیرته ریزوم شي او که چېرته غواړئ ډیلیټ کړئ ډیلیټ بټن پریس کړئ د نه ټیک مارک لرې کړئ بس دا فوکس لرې شو بله مهمه خبره هغه دا ده چې سکرین ټایمر ریمایندر دی سکرین ټایمر ریمایندر څه کار کوي تاسې دلته وګورئ دا تاسو ته د اپلیکیشن یوزج ښیي کله چې تاسې اپلیکیشن استعمالوي مثال چې 10 منټه استعمال کوئ تاسو ته وایي چې 10 منټه د استعمال کوه هلته په سکرین باندې راځي درته وایي چې 14 منټه د استعمال کوه 20 منټه د استعمال کوه نو دا تاسو که آن کوئ نو بیا به تاسو ته هغه ټایمر ښیي او که آف یې کوئ بیا به هغه ریمایندر چې کوم دی هغه به تاسو ته په سکرین باندې نه ښیي نو دغه مهمې اپشن وي هیله ده چې تاسې ورباندې پوه شوي یاستئ که ویډیو مو خوښ شوي وي لایک یې کړئ د ملګرو سره شیر کړئ تر څو دغسې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي مننه خوشحاله اوسئ